خپل ځان کمزوری مه ګڼه، مه ځان ذلیله ګڼه. او زه درته دا ووایم چې کله ته په خپل نظر کې سپک وي که نه، نو د بل په نظر کې به ته څه دروند شي. بس زه ختم، زما هر څه لاړو ختم شو. دا یو نیم سره چې میلاو شي داسې شکوې او ګیلې به شروع کړي. ادب سره وایم لکه سړی چې د زنانو سره کښېني او د زنانه اکثر دا ګیلې شکوې ډېرې کوي، موږ جو غرق شو، موږ جو تباه شو، زموږ جو څه دي، زموږ څه دي. دا ښځې دا خبرې ډېرې کوي، اگر که د هغوی دا هم غلطي دي، خو نارینه پورې ډېرې بدې ښکاري. ته څه شي تباه شوې؟ ته مسلمان یې، مسلمان تباه کېږي؟ ته مؤمن یې، ته د الله بندې، ته د پیغمبر امتي، ته په کوم ځای کې تباه شوې؟ نو وی ګورې نه دا قرضه چې را به راوړ، ته قرضې ته تباهي وې، مزدوري مې وي نشته دې ته تباهي وې، کور مې خپل نشته دې ته تباهي وې. نو چې کله موته او سلو بیلو که نه او ځان راته کمزوری ښکاره شو، نو دا دله زه لیکل در کوم ته په چا زورور کېدی نه شي.